روجم د هر سړی مسواک استعمالوي، نو آیا تاله څومره پکار دی چې څومره وخته پورې ته یو مسواک استعمال کړي؟ دا ډېر ضروري او ډېر اهم معلومات دي، نو دا ویډیو مس نه کړئ، تر اخره پورې دا بیان واورئ. د ورو سوال کړی دی چې د مسواک د استعمالولو څومره مدت او وخت دی، یعنی هفتې پورې استعمالولی شي که میاشت، څومره استعمالولی شي؟ الجواب، شریعت په دې کې څه حد نه دی ایښودی چې هغې ته سړی واپس شي. که شریعت دې کې څه حد ایښودی وی واضح او بیان شوی وی، نو سړی به وایي چې نو جواب دا دی چې څو پورې ستا مسواک چې کوم تا سره دی د کوم مقصد دپاره چې دی هغه کوي او هغه کار پې کېږي استعمالوی. مقصد څه دی؟ صفائی. لکه حدیث کې راځي مطهرة للفم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله پې پاکي، چې خوله پې پاکېدا استعمالوي. څومره چې مسواک تازه وي دومره پې خوله ښه پاکي. زما خو داسې تجربه دی چې هفتې نه واړی او دویم هفتې ته نږدې کېده کې بیا به کیسه پاتې نه وي. خو زمونږ د دې بعضو ځان له طریقه ده، خصوصا ملک یو چوکه به ورسره پرته وي، هغه د میاشتو میاشتې. دا نقصان ته یې ګوره، د داړې او د غاښونه دا وینې کوي او زخمي کوي او نقصان ورته رسوي. ځکه چې هغه خو داسې مثال دی، ته په لار روان یې لرګی دې رامات کړه او خوله کې ووهه، دې ګوته کې څه فرق دی؟ مسواک تازه مسواک. بیا ګوره مسواک دومره نرم نه چې هېڅ فایده یې نه، هسې یو دوه ویښته پکې راوځي، او دومره هم نه لکه زموږ د خلکو دا دومره مسواک به راغستی. هغې کې نقصان څه وي؟ هغه دننه د جامې د غاښونو ته نه ځي. مسواک ښکلی منځنی سیز کې راله تازه، په دې غاښونه هم ښکلي پاکېږي، خونې هم مزېداري او نقصان بدل هم نه درکوي. بیا دغه مسواکونه چې کومې ده چې زموږ په ملکونو کې د چاردام په ځای کې زوړه دي، دا باسي یو دغه یې جوړ کړی دی، هر سړی په خوله کې وایي تاسو څه خبره شو. دا دومره یعنی پکار دی چې سړی دومره خرچه کوي ځان له مسواک کوي، او دا وایي مسواکونه دا نه منو خبره چې مسواکونه شي، هلته میلاوي ښکلي مسواکونه میلاوي. یو سړی چې د خیر کار کې ډېرې ارادې ده چې د چاردام دې ځای کې ژوړن کړي دي، همدې ته ووایه لږه خرچه وکړو، د خلکو له راوړه ورېږه، او په هغې به څومره خرچه راځي په مسواکونو باندې. مقصد د خبرې دا دی، زه دا نه یم چې دا د ګناه کار دی، ګوره ما دا نه دي ویل، خو زه یم چې دې کې فایده نشته. لکه د کومې خبرې دپاره چې موږ مسواک استعمالوو هغه فایده موږ ته نه میلاوي. اودس ته چې سړی کښېني او مسواک خوله کې وایي، دا هسې لرګی خوله کې وال نه دي. شریعت چې دا خبره ښولې ده دې دپاره ښولې چې تا اودس کوې چې دا غاښونه دې ښکلي صفا شي، که د دې غاښونو په دې منځ کې صحیح چې هغه راوځي، نو چې دغه چوکه ورته تا نیولي او غاښونه پې ښه خراب کړي او هغه کې دې خیال کړی دی خوله کې چې وایي هر څه دې خوله کې پاتې شي. ښه مسواک دې دپاره استعمالېږي چې غاښونو منځ کې صحیح هغه راوځي، هغه چې استعمال کړي غاښونو منځ کې به دې ونښلي هم مات شي دننه، نو دې دپاره شریعت کې څه حد نشته. بیا دا خبره هم کمزوري چې دا به د یو لیش نه کم نه یو نه شریعت کې د استعمال حد بیان شوی دی او نه د اوږدوالي. که څومره اوږد پکار دی مسواک چې په دې لاس کې مزېدار نیوی کېږي، بس خبره ختمه شو. چې تا ته پته چې دا مسواک چې کوم ما سره دی دا چې زه په دې ګوتو کې ونیسم صحیح نیوی کېږي، خوله پې صحیح صفا کېږي. بس اوس چې ته وړوکې غوندې کې مسواک ترې اخیستی دا ستا په ګوتو کې صحیح نه نیوی کېږي، یا دومره مسواک ترې اخیستی دی د هغې هم صحیح نه والی کېږي، نو دومره مسواک راواله چې تا ته پته وي چې دا زما په دې ګوتو کې صحیح راځي. ښه د کوم څومره وخته پورې به استعمالې؟
چې څومره وخت پورې د دې نه هغه فایده اخیستې کېږي د کمې دپاره چې شریعت دا موږ ته ښوولی دی. ورسېدې والله اعلم. خدو د شیخ صاحب ډیر قیمتي او ډیر اهم بیان چې تاسو واورېدلو. په دغه شان اهم او ضروري بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.